شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. ښایي ښوونکي د حساب د کتابونو د بدلونونو سره په پام کې خپل درسونه فعال او اغیزمن کړي. نو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره نننی پروګرام چې په همدې موضوع سرخي زه د لفظ ځیرک او زما ملګری توریالی نوښت وړاندې کوو. نو ښوونکو ته یوازې د کتابونو په بدلونونو غږیږي؟ نه، ځینې نورې خبرې هم لرو او د دغه کتابونو د بدلون د اړتیاو په اړه به د ښاغلي عبدالغفور عماد نظر واورو چې په نبراسکا موسسه کې د تعلیمي څانګې مسؤل دی. او بل چې په خپل کتاب کې ستونزه لیدل کېږي هغه دا د منفي عادات له چپې خوا نه لیکلي دي. د نوموړي مرکبه لږ وروسته درته وړاندې کړو او بیا ورپسې یو بېلګهیز لوست هم لرو. 3 جمع یو حاصل یې څو کېږي؟ تی وایه یرغله. حاصل یې 4 کېږي. د حساب په کتابونو کې ځینې داسې مثبت بدلونونه لیدل کېږي چې له یوې خوا پکې لوست اسانه شوی او له بلې خوا لوست اغیزمن او د زده کوونکو د ورځني ژوند سره اړیکو ته هم پکې پاملرنه شوې ده. د دې کتاب بدلونونه د ښوونکو کار هم اسانه کوي او تر ډیره زده کوونکي پکې فعال او محوري ګرځول شوي دي. په رښتیا هم چې دغه ډول بدلونونه به د زده کوونکو په زده کړه مثبته اغیزه ولري. هو، او د هر لوست په سر کې د لوست موخه هم ښودل شوې چې د دغه لوست د تدریس هدف څه دی. او ښایي ښوونکي له ماشومانو د پوښتنو له مخې او د خپلو معلوماتو په یوځای کولو زده کوونکو ته د لوست موخې او ګټې ووایي. په لوست کې ښوونکو ته داسې لارښوونې هم شته چې دوی څه ډول خپل لوست د دغه لارښوونو په رڼا کې تدریس کړي. هو، د پخوانیو کتابونو په تغییر سره دلته زده کوونکو ته کورنۍ دندې هم داسې ښودل شوي چې د دوی د ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري. هو، دا ډول زده کړې به زده کوونکي په لوست ژر او هر اړخیزه وپوهوي. د مثال په ډول که په هندسي شکلونو کې د مستطیل د محیط لوست ولرو نو ښایي ښوونکي لومړی زده کوونکي د مستطیل د محیط زده کولو په موخه وپوهوي او بیا دوی په ډلو وویشي او د مستطیل محیط د هغه څیزونو په واسطه چې په ټولګي کې وي لکه میز، ور، کړکۍ، د کاغذ پاڼه، توره دړه یا نور څیزونه وروښيي او ورته ووایي چې اوس نو په خپلو ډلو کې د همدغه څیزونو چې مستطیل شکله دي محیط پیدا کړئ. نو زده کوونکي ژر پوهیږي چې د مستطیل د محیط پیدا کول په څه معنا او څه ډول پیدا کیږي. او بیا له همدغه کړنلارې وروسته ښوونکي د کتاب له مخې هم لوست زده کوونکو ته د عملي کار وروسته په داسې ډول تدریس کړي چې دلته هم زده کوونکي په خپله کار وکړي او د عملي کار سره مستقیمې اړیکې ورکړي. نو د دې لپاره چې اوریدونکي مو له ډېرو خبرو په تنګ نشي، راځئ واورو چې ښاغلی عماد په دې اړه څه نظر لري او څه وایي. تر کومه ده چې دا د لومړۍ ټولګۍ د حساب کتاب ما ولیدی له مخکني کتاب سره ډېر توپیرونه لري. له هغې جملې کې یو توپیر دا دی چې مخکنی کتاب چې لیکل شوی و تنها مجرد حالت یې درلودی، مشخص څه پکې موجود نه ولولو. دویمه خبره دا ده چې په هغه کتاب کې د شاګردانو مخکنی یا قبلي معلومات په نظر کې نه ونیول شوی. دریمه خبره دا ده چې په هغه کتاب کې د شاګردانو د دغه زده کړې سره یا د ریاضي زده کړې سره له ورځنیو مسایلو سره ارتباط نه و ورکړل شوی او په نوي کتاب کې اصلاحیه شوی ده موضوعاتو ته د شاګرد له ورځنیو مسایلو سره ارتباط ورکړل شوی ده. او بله مثبت ټاکه دا ده چې دلته ډېر عملي جنبه لري او زوړ کتاب چې و هلته فقط میخانیکي شکل و، شاګرد به میخانیکي فکر کاوه، میخانیک به یو شی زده کاوه. دلته ډېر عملي جنبې لري او له ژوند سره ارتباط ورکړل شوی دی او ډېر اشکال استعمال شوي دي. له ټولو نه مهمه خبر دا ده چې په دې کتاب کې ځینې داسې شیان شته چې په پخواني کتاب کې بیخي نه و. د مثال په ډول باندې د لوی او کوچني علامه، د زیات او کم مسله، دروند او سپک مسله، دا په پخوانیو کتابو کې له اول دوم دریم سیم کې بیخي نه ولله. شاګرد په څلورم سیم ته رسېدو یو په یو له مشکل سره مخامخ کېدو. دا چې له ابتدا نه دې شان سره عادي سي، دا یو ډېر مثبت ټکی دی په همدې کتاب کې چې ما ولیدی. په همدې اساس باندې دا کتاب چې په عملي جنبه باندې ډېر تاکید کوي له ډېرو مثبتو ټکو کې. دغه کتاب چون په نوې میتود لیکل شوی دی، ښوونکي به د دې په اغیزمن تدریس کې ستونزې ونه لري. د دې کتاب د تدریس لپاره مسلکي معلمینو ضرورت دی، ځکه بعض داسې موضوعات شته چې ما په نظر باندې تر څو چې ما معلومات کړی دی اکثره معلمین نه پې پوهېږي. او بل چې په خپل کتاب کې ستونزه لیدل کېږي هغه دا د منفي عادات له چپې خوا نه لیکلي دي، په
په جړ دي چې ولیکل چې 15 منفي 3 دوی لیکلي دي چې 3 منفي 15 د چپ خوا لیکلي د ښي خوا نه لیکلي. نو چون د اول سم شاګردان په افغانستان کې له چپ خوا نه کار کول ورته مشکل ده، هر کار له ښي لاس شروع کوي. دا په خپل ذاتي کتاب ستونزه ده. که چیرې دا کتابونه توضیح کیږي د کتابو له توضیح نه مخکې اول باید د لومړي ټولګي معلم ته سیمینار دایر سي، دا کتاب تدریس ورته هغو ته وضاحت ورکړ سي. او که چیرې دا کار ونه سي زما په نظر باندې دا به د معلم دپاره غټه ستونزه وي او شاګرد ته به دا مخکې څه مثبت ټکس مو ویل دا به ټول بې فایدې. د کتاب د هر لوست په سر کې د کتاب د لوست موخه یا هدف ښودل شوی دی او د لوست په پای کې هم کورنۍ دنده زده کوونکو ته داسې ورکړل شوې چې هغه دوی په عملي توګه وکاروي یا هغه څه چې د دوی په شاوخوا کې پیدا کیږي د هغه مثالونو په کارولو سره د کورنۍ دنده ترسره کړي. د دې مثبت اغېزې په زده کوونکو څه وي؟ مخ کتاب کې هدف معلوم نه و، نه معلم په هدف د موضوع پیدو او نه شاګرد په هدف د موضوع پیدو. نو داسې موخه یا هدف معلوم نه وي، زده کوونکی او ښوونکی دواړه یو جهت نشي پیدا کولی، سرګومه به یې په اصطلاح باندې. نو د هدف تعینول یو مثبته نکته ده څو هم شاګرد تشویقوي او هم معلم پوهېږي چې زه خپل هدف ته ورسېدم که نه ورسېدم، او هم شاګرد تشویقېږي چې ما څه زده کړو که مې زده نه کړلو. مرکه خو مو واورېدله او وام اورېدل چې په نویو کتابونو کې په دې ټینګار شوی چې زده کوونکي په لوست کې فعال او د ښوونکو د لارښوونو په رڼا کې عملي لوست زده کړي. خو نو اوس به هم بیلګیز لوست ته وکړو چې ښوونکي څنګه د نوي کتاب لوست تدریسوي او زده کوونکي پکې څومره فعال دي. د نن ورځې لوست مو جمع کول دي، خو دا به څوک راته وایي چې جمع کول څه ګټه لري؟ که جمع زده کړو بیا د سودا په اخیستلو کې نه غلطېږو. زما مور په حساب ښه نه پوهېږي، بیا مې ورور سره مرسته کوي. همداسې ده، حساب جمع کول موږ ته هر وخت کاریږي. که جمع مو زده وي نو د قلمونو جمع کول، د پیسو جمع کول، له هټۍ نه د سودا پر وخت حساب کتاب او ډېر نور څیزونه به جمع کړی شي. زما خو جمع کول لږ لږ زده دي. هو تاسو خو ټول کوښښ کوئ. ښه نو د دې لپاره چې جمع مو زده شي په خپلو کې لومړی سره 10 ډلې ګروپ شي، خو هره ډله به مو له 4 یا 5 کسانو زیاته نه وي. ښه صاحب. ښه کاروانه ته دلته راشه. ښه ښوونکي صاحب. اوس ته راشه غمیه، ته هم ورسره ودرېږه. ښه صاحب. دا څو کسان دي؟ 2. او دا به څوک وایي چې څو سره جمع شي 2 کېږي؟ ښوونکي صاحب یو. هو ګلې همداسې ده، او له 2 سره څو جمع شي تر څو 4 شي؟ ښوونکي صاحب 2 نور. همداسې ده، تاسې 2 کسان هم دلته له کاروان دوی سره ودرېږئ. راسئ. ښه صاحب. اوس به یرغل وایي چې څو کسان شول؟ 4 کسانه. ښه، له دې 4 کسانو مخکې څو وو؟ 2 کسانه. ډېر ښه. اوس به نو د تاسو 10 ډلې 2 سره یو ځای او سره 5 ډلې به شي چې نور هم ښه وپوهېږئ. ښه، خو دا به یاداشت کوئ چې لومړۍ ډله څو کسان او دوهمه ډله څو کسان او د دواړو جمع څو کېږي. تاسو سره یو ځای شئ. ښوونکي صاحب موږ سره یو ځای شولو. ښه، څو کسان شوئ؟ 3 کسان زموږ ډله وه او 5 د لښتې دوی. نو ټول څو کسان شوئ؟ 8 کسان. ډېر ښه، د تاسو جمع کول سم دي. ښوونکي صاحب موږ هم 5 کسان د یرغل دوی له ډلې سره چې 4 کسان وو یو ځای شو 9 کسان شو. تاسو هم سم جمع کړل، خو دې ته مو پام وي چې 4 جمع 5 یا 5 جمع 4 توپیر نه لري، دواړه 9 کېږي. اوس به نو د کتاب 14 لوست هم پرانیزئ چې په کتاب کې په جمع او لیکلو هم وپوهېږئ. که د نوي کتاب کې هر څه اسانه شوي او جمع کول به هم په څو ډوله او ژر زده کړئ. ښه، نو اوس کتابونه مو پرانیزئ. ښه صاحب. څو مخ ده دغه ته ولې ته نه شو. ښه، نو اوس دلته زه په توره دړه یوه پوښتنه لیکم. دا څو دي؟ 3 جمع یو. حاصل یې څو کېږي؟ ته ووایه یرغله. حاصل یې 4 کېږي. ښه، اوس نو دلته یو بله پوښتنه م لیکم. تاسې ځیر شئ تورې دړې ته. 1 جمع 3 حاصل یې څو کېږي؟ ته ووایه لښتې. دا به هم 4 کېږي. هو، دا هم 4 کېږي. خو اوس به دا څوک وایي چې ولې د دغه 2 سوالونو حاصل 4 شو؟ خو دواړه 3 جمع یو دي، یوازې ځایونه یې بدل شوي. هو همداسې ده ملالې. ښه، اوس نو د تاسو هره ډله دغه سوالونه چې په کتاب کې هم لیکل شوي حل یې کړئ. دا دی، دا کاڼي در واخلئ، له دغه نه بیا په جمع کولو کې کار تر واخلئ. ښه، او له یو بل سره به مرسته کوئ. کوم سوالونه حل کړو؟ دا دی، درته وایم د ملالې دوی ډله به 5 جمع 2 دغه پوښتنه به حل کړي. ښه،
او د غیرت دوی ډله بم تاسو دې شي د توري ډلې ته 4 جمع 3 کاروانه د تاسو ډله به 1 جمع 6 غمه تاسو بم 6 جمع 3 ښه مینې لوري د تاسو ډله به هم د توري ډلې ته ځي شي 3 جمع 6 دا به تاسو حل کړئ ښه وملیکه هو ولیکه ښه نو اوس یې په حل کولو پیل وکړئ خلاص مکړل خلاص وکړه مونږ هم خلاص کړل ښه ملالې د تاسو د سوال حاصل څو شو 2 جمع 5 وکیږي مونږ هم 4 د 3 سره جمع کړل ښه کاروانه تاسو هم سم حل کړئ 3 جمع 4 وکیږي ښه نو د نن لپاره مو هم دومره لوست بس دی خو کله چې کورونو ته بخیر لاړئ نو همدغه د لوست څخه 4 سوالونه چې درته اسانه وي په خپل کورونو کې حل کړئ بیلګایز لوست مو هم واورید او اوریدل چې ښوونکي څنګه زده کوونکي په لوست کې شریک کړي وو او د نوي کتاب لوست یې څنګه تدریس کړ خانو درنو اوریدونکو ته نور څه نه لرو که نور څه وي هم خو د پروګرام وخت مو مخ په خلاصېدو دی هو رښتیا نو درنو اوریدونکو تر راتلونکي پروګرام مو په لوی الله سپارو بریاوي مو په برخه هغه چې پوه شو د خدای په خوښو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خوښو لشو چې پوه شو